السلام علیکم. په دې ویډیو کې به مونږ د فیکټ یا حقیقتونو په باره کې خبرې کوو. اول حقیقت، آیا تاسو ته پته ده چې جنکۍ په ورځ کې 2 ځلې خندا کوي او هلکان په ورځ کې یوازې 8 ځلې خندا کوي؟ دوهم حقیقت، که چیرې تاسو په دماغو کې د یو شي په باره کې سوچ وکړئ، مطلب تاسو د یو شي نوم واخلئ په زړه کې، نو ستاسو ستونی ورسره خوځېږي. په 100% خلکو کې 99% خلک دې ته پام نه وي چې په زړه کې تاسو کله خبره تیره کړئ نو هغې سره ستونی هم حرکت کوي. دا دریم حقیقت دا د یو کتابخانې په باره کې دی. کتابخانه د دې لپاره ده چې خلک پکې کتاب ولولي او یو څه ترې یاد کړي. او داسې ډېرې خسته او په پورې کتابخانې شته دی. لیکن په کانسیس ښار کې چې یو کتابخانه موجوده ده، د دې بلډینګ د کتابونو په شکل جوړ شوی دی او دا کتابخانه په 1883 کې جوړه شوې ده. څلورم حقیقت دا د BBC تلویزیون په باره کې دی. کیدای شي تاسو ټول خبرونه ګورئ او یا اورئ. په اوس وخت کې داسې ورځ نشته چې په هغې کې خبرونه ونه ګورو. لیکن په 1930 کې BBC تلویزیون والا په خپل چینل باندې لیکلي وو چې نن خبرونه نشته دی، چې نن شپه تاسو د خبرونو په ځای یوه سندره واورئ. او د نړۍ کې د ډېرو عجیبو واقعاتو څخه یوه واقعه دا هم ده. پنځم حقیقت، ساینسپوهان وایي کله چې یو انسان مړ شي نو د هغې دماغ تر 7 منټو پورې ژوندی وي. او ساینسپوهان دا هم وایي چې په دې 7 منټو کې د هغې د ټول ژوند یادونه د هغې سترګو مخې ته تېرېږي. لایک، کمنټ او شیر درنه هیر نشي. او که چیرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو له زاره سره یې سبسکرایب کړئ.